په دې ویډیو کې به تاسې واورئ د اسلامي امارت مرکزي ویان ښاغلي ذبیح الله مجاهد د مقاومتیانو په اړه ویلي چې دوی د افغانستان په یو لویشت هم کنټرول نه لري. په ټول افغانستان کې داسې یو کلی شتون نه لري چې د اسلامي امارت تر حاکمیت لاندې نه وي. همدا ډول به د دې مقاومتیانو په اړه د پخواني پوځ یو لوړپوړي چارواکي ادریس ستانکزي هغه وینا واورئ چې دغه اوسني مقاومتیان د ISI څخه تنخواه خوري. له ده د ویډیو تر پای را سره پاتې شئ. بسیار روشن است که به نام مقاومت ما چیزی را در روی زمین نمیبینیم. حتی یک قریه هم وجود نداره که به دست امارت اسلامی افغانستان نباشه. شیبر توان یو شپه رئیس عمومی امنیت ملی نوینا در طالمات میسیج وکړی و یو شی در استم خو بیرته به تا کوي ما ټول سم لري ساتاپ کوم ګوره وعده را سره وکړه چې بل ځای کې هم سات نه ساتي ما مسافر ما ته د ریاست عمومي امنیت ملی یو نوټ راوستل رسمي هغه کې لیکلي وو ضیا مسعود چې د احمدشاه مسعود ورور دی او زبیر مسعود چې د احمدشاه مسعود ورور دی دا د ISI نه معاش اخلي او ISI ته کار کوي. د اذان نیوز محترم لیدونکو السلام علیکم. د مقاومت په نامه د باغیانو یو ډله چې د اسلامي امارت پر وړاندې د پنجشیر او پروان ولایت په ځینو سیمو کې راپورته شوي وو په خپل وخت کې د اسلامي امارت له لورې په ډېره کلکه توګه وځپل شول. د مقاومت په نامه دغه باغیان چې د جمهوریت له سقوط څخه وروسته را پیدا شول د جنگي مجرم احمدشاه مسعود پلویان دي. احمدشاه مسعود او د هغه جمعیت چې د روسانو پر وړاندې د افغانستان د حق جهاد له کامیابېدلو څخه وروسته یې خپلمنځي جګړې شروع کړې چې د دغو جګړو له امله د جهاد ثمره له منځه لاړه او ملت یو ځل بیا د ویر په ټغر کېنول شو. دغه د جهاد د شا پیټي چې بله مفکوره نه لري اوسنۍ مفکوره یې یوه قومي مفکوره ده. په اوس وخت کې دا چې په هیواد کې ژمی ده او د دغه ژمي له امله په ټول هیواد کې واورې ورېدلې دي او هغه سیمې چې دلته به دغه جنایتکاران فعاله وو هغه سیمې د ډېرې زیاتې واورې شاهدانې دي. آیا په ټول افغانستان کې کوم داسې یو کلی یا د هیواد په کوم ګوټ کې یو داسې ځای شته چې د دغه مقاومتیانو تر کنټرول لاندې وي؟ دې پوښتنې ته د افغانستان اسلامي امارت مرکزي ویان ښاغلي ذبیح الله مجاهد په یو انلاین بحث کې جواب ویلی ده. ښاغلي مجاهد ویلي دي چې د هیواد په هیڅ کونج کې داسې یو لویشت ځای هم نشته ده نه داسې یو کلی شته چې دغه مقاومتیان ورباندې کنټرول ولري بلکې دوی د ځمکې له مخ څخه پاک شوي دي او په فزیکي نړۍ کې شتون نه لري او یوازې په ټویټر او فیسبوک کې پاتې دي. په اصطلاح د دوی مقاومت زیر کمپل مقاومت ده چې په فزیکي ډول شتون نه لري. ښاغلي مجاهد زیاته کړه چې آیا په افغانستان کې مقاومت موجود دی او که نه؟ دا خبره خو وضعیت په خپله تشریح کوي چې الحمدلله د مقاومت په نامه موږ چې نه لرو. مجاهد صاحب که دغه پوښتنه په دری ژبه باندې ځواب کړي. بله این مورد خو هر چیزی عیان و بسیار روشن است که به نام مقاومت ما چیزی را در روی زمین نمیبینیم. حتی یک قریه هم وجود نداره که به دست امارت اسلامی افغانستان نباشه. تمام خاک کشور را ما کنترل میکنیم و او ساحات را که خطر از این میرفت که کسی مخالفت بکنه یا ذهنیت درست علیه امارت اسلامی و امارت وجود نداشت او ذهنیت هم انشاءالله در حالت ترمیم شدن است. مثلا بعضی ولایات که شاید مورد امارت اسلامی یک نوع بینش خوب نداشتن اکنون بسیار خوب میبینن. مثال میاریم مثلا در پنجشیر یک ذهنیت وجود داشت متاسفانه که شاید امارت اسلامی یا مجاهدین امارت اسلامی افغانستان به ضد آنها باشه دشمن آنها باشه مخالفت با آنها را داشته باشه ولی عملا 1.5 سال در اوج زیستن مجاهدین و خدمات را که ارائه کردن کاملا شگفت انگیز است کاملا تعجب آور است. مثلا در مورد صحت آمده وجود مورد فواید آمده مورد زراعت توجه بسیار بیشتر به پنجشیر صورت گرفته. همچنان امی حالی که برفباری میشه تمام شورای عمومی پنجشیر یا راههای مواصلاتی ولسوالی ها تلاش میشه که بند نشه بر روی مردم امنیت مردم تامین باشه حقوقشان رسیدگی باشه. مسئولین پنجشیر بار تغییر و تبدیل شدن به خاطر که اونجا بهبود به وجود بیاد مردم اعتمادشان بیشتر کسب شه. دیگه زمانی که امارت اسلامی افغانستان در خدمت مردم قرار داشته باشه ما باوری هستیم که به نام مقاومت به کسی بهانه نمیمانم. مقاومت علیه چی و علیه کدام هدف؟ اگر نظام واحد به نفع
مردم ما نمی بود، خب مردم ما مبارزه نمیکردن به خاطر این چیز. اگر آزادی به نفع مردم ما نمی بود، مردم ما قدر 20 سال مبارزه علیه قدرت جهانی نمیکردن. تمام چیزایی که به میان آمده و امارات اسلامی او را سرپرستی میکنه چیزایی است که به نفع ملت ما بوده و به خیر ملت ما. پس بخاطر به نام مقاومت اگر کسی مزاحمت میکنه بدون شک بغاوت است و کوبیده خواهد شد. و ما مطمئن هستیم که همچون چیز تا حال نیست. در اعلانات و در فیسبوک و توییتر شاید ما مثالای همچون چیز را داشته باشیم، عملا ما چیزی را نمیبینیم. قضیه نورستان هم وقتا چیز دیگری بود، چیز نبود که دشمن گفت. در یک جای از اثر بی احتیاطی کدام آتش سوزی صورت گرفته بود، باز در عقب آتش سوزی چند فایر شده بود. همونجا خودمون کسایی که جا نگهبانای یک پوسته بودن فایر کرده بودن و سوء تفاهم به وجود آمده بود. بعداً چند تن در این مورد گرفتار هم شدن به خاطر تحقیقات که چی موضوع بود، ولی اثر از دغه مقاومتیان د سیمې له استخباراتو سره کلکې اړیکې لري چې تر ټولو کلکې اړیکې د پاکستان له آی اس آی سره دي. دوی د پاکستان له آی اس آی سره له ډیر پخوا وخت څخه اړیکې لري چې آن د روسانو تر جهاد مخکې دورې ته ورګرځي. د تیر جمهوریت نظام زیاتره چارواکو په دې اعتراف کړی چې اوسني مقاومتیان چې په هغه وخت کې د جمهوریت غړي و د آی اس آی سره نږدې اړیکې لري. بدبختي همدا مقاومتیان دی. د احمدشاه مسعود څخه نیولې بیا راځه تر زوی پورې. د دوی دا رقم لکه میکروب نه دی، افغانستان نظام یې دننه وخوړه. 20 کاله دوی د افغانستان څخه ګوره تغذیه کېدل. زه تاسو یو بل شی درته ووایم. یوه شپه رئیس عمومي امنیت ملي نوی ندارتون ما تو میسیج وکړی و یو شی در استوم خو بیرته به یې تا کوې. ما ورته وویل چې سمه ده رییس صاحب تا کړې، که ملګوره وعده راسره وکړه چې بل ځای کې به م سات نه ساتي مال نه ساتل. ما ته د ریاست عمومي امنیت ملي یو نوټ یې راواستل رسمي، په هغه کې لیکلي وو ضیا مسعود چې د احمدشاه مسعود ورور دی او زبیر مسعود چې د احمدشاه مسعود وراره دی، دا د آی اس آی نه معاش اخلي او آی اس آی ته کار کوي. واضح ما ورته وویل چې رئیس صاحب دا خو دغه ثبوت خو لري ولې نه نیسې؟ وایي خو قومي جنجال جوړېږي. انډیواله وایي چې ونیسم دستي وایي چې برادر قهرمان ملي ده. څنګه وایي بوزن وایي مظاهرې کېږي بس ستا نظام نه ته چلنج کوي. همدا خلک ګوره د یوې خوا 15 د اګست د جبهې مقاومت دغه ټول ارشد اعضا وګوره، یونس قانوني، خلیلي، پدرام. 15 د اګست دا چیرې وه؟ تاسې د بل کوم نظامي تحرک په افغانستان کې فکر کوئ یا ملاتړ کوئ بغیر د دې نه چې مقاومت واوسېږي، یا فکر کوئ چې را به شي یا تاسې ملاتړ کوئ؟ څو پورې زه خپله په خارج کې ناست یم لکه د احمدشاه مسعود زوی، زه د هېڅ جګړې طرفداره نه یم. نه راغلی چې خپله میدان ته ولاړ سي، ودرېږي، قرباني ورکړي، د غریب زامن په ونه وژني. دوی د غریب زامن په وژني، خپله په خارج کې په فرانسه کې ناست دي، یا ملا خان نه پېژنم استرالیا کې ناست دي که چېرې ناست دی. دا رقم تو خدای تا جګ تر کله به دا د غریب زوی او هغه د 15,000 افغانو لپاره دا ځوانانو ته. زه د جګړې طرفداره نه یم په افغانستان کې. مشخصا چې په هغه کې اوس ګوره د جبهې مقاومت وایي چې خارجیان نه کمک غواړي، بیا خارجیان نه کمک غواړي چې کورونه در بمبار. دغه مقاومتي باغیان په هغه وخت کې چې هیواد د ګڼ شمېر یرغلګرو لخوا اشغال شوی و د هغوی ترڅنګ ولاړ و. خو اوس چې په افغانستان کې یو واحد اسلامي نظام راغلی چې ټول افغانستان یې تر کنټرول لاندې ده او داسې اساسي کارونه یې شروع کړي چې د هیواد د ازادۍ ترڅنګ به د هیواد د آبادۍ خبرونه هم ډیر ژر واورو. دغه مقاومتیان ولې بیا د دې پر وړاندې درېږي او خپل مخالفت څرګندوي؟ کله چې پر 2021 کال د اګست پر 15 د افغانستان اسلامي امارت له لوري د افغانستان مرکز ونیول شول، دغه مقاومتیان یوه تیاره کې چې د پاکستان لخوا ورته رالیږل شوي او ټول پاکستان ته انتقال شول.